بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د کتاب د دوهم باب دوهم فصل دا د نون ساکین او تنوین بیان پکې کیږي. د نون ساکین او تنوین احکام یا احوال سلور دي. دلته احوال ذکر کړی دي یعنی حالاتونه، یعنی سلور حالات لري نون ساکین او تنوین. ځینې ځینو کې احکام ذکر کړي، سلور احکام دي. صرف د الفاظ او خبره ده، نور پکې مطلب پکې مغه یو پروت ده: اظهار، ادغام، اخفاء او اقلاب. او په دې کتاب کې د اقلاب په ځای باندې د قلب کلمه کارېدلې ده. مطلب ترې قلب هغه اورېدلو ته وایي. دا قلب تم ځکه قلب وایي چې دا هم اوړي را اوړي د انسان په وجود کې. د نون ساکین او تنوین احکام یا احوال چې سلور دي، اول هر کله چې د نون ساکین او تنوین نه وروسته حروف هجا یا حروف تهجی یا په ساده اصطلاح باندې الف باتا به ورته وایو چې کومونه قرآن کریم مرکب ده، دا حروف چې دي نهوي حروف، د مخې ته راشي دغه څلورو احوالو نه به یو حال ضرور واقع کیږي، یا دغه څلورو احکامو نه به یو حکم ضرور واقع کیږي. نون ساکین او تنوین نه وروسته په دې نهویشتو حروفو کې شپږ حروف د اظهار دي، شپږ حروف د ادغام دي، یو حرف د اقلاب ده، او متباقی پاتې 15 حروف دا د اخفا دي. یعنی مطلب دا شو چې هر کله نون ساکین او تنوین نه وروسته حروف حلقی راځي. حروف حلقی څو دي؟ شپږ: حمزه ها، عین ها او غین خا. دلته به اظهار کیږي. اظهار وایي ستا ښکاره لوستلو ته، بغیر د تغییر نه، بغیر د غنې نه، بغیر د هیڅ قسم اضافي حالات رامنځته کېدو نه، د خپل مخرج نه صفا سوتره او بیل لوستلو ته او ښکاره لوستلو ته تبین ته ویلی کېږي. اظهار تبین ته ویلی کېږي، اظهار ښکاره کولو ته ویلی کېږي. ښکاره لوستل چې نه پکې غونه وي او نه پکې د حرف پټېدل وي، یعنی نه پکې د آواز پټېدل وي او نه پکې د حرف پټېدل وي، دغه ته ویلی کېږي اظهار. دا یو حالت ده یا دا یو حکم ده چې دغه شپږو حروفو کې به دا رامنځته کېږي. کله چې د نون ساکین او تنوین نه وروسته شپږ حروف راشي، پاتې شو د اظهار تعریف او حقیقت او د اظهار جزئیات، هغه موږ مخکې لوستي دي. فکر کوم همغه به کفایت کوي. دوهم شپږ حروف نور دي چې هغې ته د یرملون ویلی کېږي، یعنی مجموعه ده د یرملون. دغه حروف حلقی خو هغه حروف و چې دا د مخرج په لحاظ سره حلقی بلل کېدل، خو یرملون حروفو کې د مخرج په لحاظ سره نومونه فرق کوي. دلته مجموعه ذکر کړې ده، یرملون، یعنی یا را میم لام نون واو، مجموعه شوه یرملون. هر کله چې د نون ساکن او د تنوین نه وروسته دغه شپږ حروف راځي چې مجموعه یرملون ده، نو هلته به ادغام صورت نیسي. دغه ادغام دوهم حال ده، د ادغام دوهم حال ده یا دوهم حکم ده د چا؟ د نون ساکن او د تنوین. یعنی هلته به ادغام کیږي. نو ادغام وایي شته تعریف مخکې شوی ده: ادخال شیء فی شیء، یو حرف په بل حرف کې پټول، او داسې پټول چې دا دواړه حروفه، دا کم حرف چې پټیږي او کم حرف چې پټول کوي، د دواړو نه یو مشدد حرف جوړ شي، او د دواړو د ادا کولو دپاره ژبه یو ځل په حرکت باندې راشي. تعریف کې هم دا پراته و که نه، مخکې موږ ویلی و، یاد هم ده که نه؟ که نه ده یاد؟ خلط حرف ساکن بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عند أدائهما ارتفاعة واحدة. دا د ادغام تعریف ده.
خدا په کوم حروفو کې راځي؟ په دغو شپږو حروفو کې راځي یرملون. البته فرق به صرف دومره دا وي په دې شپږو کې یمنو یا ینمو، ځینې کتاب کې یمنو او ځینې کې ینمو، میم او نون مخکې وروسته کوي. نور خبره یوه ده، نو دا چې راشي نو ادغام خو به وي. هغه تعریف چې د ادغام دغه پې صدق کوي ورسره به یو کار بل هم کېږي چې هغه به غونه وي. ګوره دلته اصل قانون چې ده ادغام ده، اصل قانون دلته چې ده ادغام ده. دا غونه ورسره په ضمن کې ده ځکه چې نون ساکن ده او ادغام خو کېږي په نون کې، دا غونه البته غونه خو کېږي په نون او میم کې. نو دلته اصل قانون ادغام ده. یا دلته موږ نشو وایو چې غونه مع الادغام، یا ځکه اصل غونه نه ده، اصل څه ده؟ ادغام ده. نو حرف پټیږي او دا غونه ځکه کېږي چې هغه نون پټ شوی هلته، نون پټ شوی، د نون پټ شوي نون هغه اثر بیرون پاتې کېږي د غونې په شکل باندې. صحیح شو؟ نو څلور حروفو کې به ادغام کېږي ورسره به غونه هم وي، او په دوو حروفو کې به ادغام وي خو غونه به ورسره نه وي. یعنی ادغام بلا غنه، ادغام بغیر غنه یا بی غنه، هر څنګه چې تاسو ته هغه جوړیږي مقصد ترتیب ورسره برابر کړي. دریم حکم ده یا دریم احوال ده هغه اقلاب ده یا قلب چې دلته ذکر شوی ده. اقلاب ویلی کېږي چې شي ته؟ بدلون ته، اوړېدلو ته. دا یو شی د خپل حقیقت نه بل شي ته اړول، بل شي ته اوختل، دې ته اقلاب ویلی کېږي. دا به کله رامنځته کېږي؟ کله چې همدا نون ساکین او د تنوین نه وروسته با راشي، دغه د نون ساکین او تنوین آواز به په میم باندې بدلیږي. او په دغسې ځایونو کې وړوکې غونده میم هم دې دپاره لیکل شوی وي چې دغه نون وس په میم باندې بدل کا، یعنې دغه نون وس مه تلفظ کوه. د نون حقیقت بدل شو په څه شي باندې؟ اقلاب په لغت کې څه شته ویلی کېږي؟ تحویل شیء. صحیح شو؟ خذ عن وجه، وجه دلته موجوده ده، نون بدلیږي په میم باندې. په څه وجه؟ بایه مخې ته راغله، دغه بایه هغه سبب ده. صحیح شو؟ دا صفات عارضه دي او په صفات عارضه کې خو موږ تاسو ویلو صفات عارضه به ټول یو خارجي سبب باندې څه شی وي؟ بنا وي. هر تغییر چې راځي یو سبب به لري، هر تغییر چې راځي یو سبب به وي. نو هلته چې دی نو اظهار وشو، سبب یې دا و چې هلته مخې ته حروف حلقي راغلل. ادغام وشو، نون ساکن مخې ته یرملون راغلل. نن اوس اقلاب کېږي نو مخې ته د اقلاب حرف راغی. د اقلاب حروف څو دي؟ یو. کم یو ده؟ با. همدغه یوازې یو با ده. هر کله چې د نون ساکن یا د تنوین نه وروسته واقع شي نو په هغه ځای کې به چې دی نو د نون ساکن او د تنوین آواز به په میم باندې بدلیږي. دا ټول 14 حروفه شول، شپږ اظهار، شپږ ادغام او یو پکې د اقلاب. متباقي پاتې 15 حروف شول. تاسو اوس دا وایئ چې 15 او 14 خو 28 کېږي. یو حرف پکې د الف چې هغه د نون ساکن او تنوین نه وروسته نه راځي، ځکه دا هم ساکن شو هغه هم ساکن شو، نو اجتماع د ساکنینو خو بیا مشکل جوړوي. د هغې باندې په اجتماع ساکنینو کې مخکې خبره شوې ده او که دې کتاب کې راغله ته بیا خبر ورباندې وکړو. نو نه راځي چې نه راځي نو هغه په دې شمېر کې هم نه ده شمارل شوی. لهذا 28 حروف دي. د 28 حروف همدغه څلورو احوالو باندې یا په څلورو احکامو باندې څه کېږي؟ ویشل کېږي. نو هر کله چې اخفا څه ته وایي؟ پټولو ته وایي، پټولو ته. نو دلته ګوره ادغام کې هم پټېدلي، په اخفا کې هم پټېدلي، په غونه کې هم پټېدلي. او هر پټېدل فرق کوي. خبره ورسېدلې؟ په نون ساکن او تنوین نه وروسته اظهار کې اظهار حروف راغلل، حروف حلقي، هېڅ څه هم نه پټېږي، هر څه به ښکارئ، میداني به وي. او که د ادغام حروف راغلل بیا نون ساکن او تنوین کې چې دا نون ساکن او تنوین څه کېږي؟ پټېږي. داسې پټېږي چې دنه یو حرف جوړېږي.
او اخفا چې راغه اخفا د ادغام په څیر پټېدل نه دي او موږ تاسو تعریف کې دا هم ویلی وو الاخفاء الحالة بین الاظهار والادغام تعریف ورته یاد ده که نه یو اوږد تعریف هم موږ کړی وو عار عن التشدید یاد هم ده که نه او یو خبره پکې دا وه لنډ تعریف الاخفاء اخفاء څه ته وایي الحالة بین الاظهار والادغام دا یو حالت ده او حالت څه ته وایي کیفیت ته وایي نو کیفیت همدغه صفات په کیفیت وایي صحیح شو دا داسې یو کیفیت ده دا داسې یو حالت ده یا دا داسې یو صفت ده د اظهار او د ادغام منځ اظهار کې هر څه ښکاره ادغام کې حرف پټ نو اخفا کې اوس نه د اظهار په شان ښکاره ده او نه د ادغام په شان پټ ده بلکې د نون ساکن د مخرج ته د ادا کولو لپاره چې کله وړې نو مخرج ته به پوره نه رسئ نیمه لاره کې مخرج ته نږدې به ورسئ خو مخرج کې به یې لګئ نه چې کله چې د ونه لګوو نو دا په منځ کې پاتې شو همدغه منځ کې چې پاتې کېږي نو دلته نون پټ شو خو داسې پټ نه شو لکه ادغام مخرج ته ونه رسېده چې مخرج ته ونه رسېده همدغه ته ویلی کېږي د اخفا حقیقت لکه مثلا اظهار کې موږ ویو نارون حامیه نارون حامیه نارون کې تنوین ښکاره او حامیه کې حروف حلقي ښکاره ادغام کې من یقولو میم ډایرک جنګو چیرته یا سره او نون څه شو ختم شو او د غنه بیرون پاتې شو دا دغه نون اثر ده حرف په خپله مکمل شی ده پټ ده نو دلته اوس د اخفا سره ان کنتم اوس که چېرته موږ دلته دا نون مخرج ته ورسوو نو هغې نه به جوړ شي ان کن ګوره ان او کن دواړو کې اخفا ده صحیح شو اوس ان دلته خو نون ښکاره شو مخرج ته لاړه خو یوازې غونه پکې ده نو اوس انعمت هلته هم نون ساکن ده بیا هلته ان او ان کې څه فرق ده څه فرق راځي خو یوازې غونه پکې ده هلته غونه نشته او دلته دا غونه وکوه یعنی اظهار مع الغونه دې وکوله که دا نون مخرج ته لاړ شي د اخفا مع الغونه په ځای به چی جوړ شي اظهار مع الغونه دغه کلمې ته تاسو فکر وکوئ انعمت ان کې څه ده نون ساکن ده که نه ده ورپسې عین ده حروف حلقي ده نو دلته څه وشو اظهار شو یعنی ان جدا وویلی شو عمت جدا وویلی شو ښکاره شو اوس اخفا کې پټول دي نو ته څه شی پټوی ته چې کله وایې ان ولګئ دا ژبه د خپل مخرج د غاښونو سره ولګئ ان کې نون څه شو پټ شو ولې پټ نه شو ځکه مخرج ته لاړه هر یو شی چې مخرج ته لاړ شو نو هغه بیا نه پټېږي نو دلته تا یا دا یوه غلطي ده چې خلک یې کوي اظهار کوي په اصل کې دلته اظهار کوي او غونه ورسره کوي وایي نوم ورته چې لیبل باندې چې ولګوي د اخفا نو ته یوازې دې لپاره چې ته دا د اظهار او د ادغام دواړو حالتونو یو مستقل حالت ده دا دواړو منځنی حالت ده نو هغه دا چې ته به دا ژبه مخرج ته چې کوم غاښونه دي نونون ادا کول لپاره چې ده نو کوم ځای ته پکاري طرف اللسان ثنایا رباعي انیاب او د واحدو غاښونو سره صحیح شو هلته مخرج ده چې مخرج ته دې ورسو ښکاره شو که نه ته یې مخرج ته ورنږدې که ان لګومه کن صحیح شو کنه که کن دا نون څه ولګېده نو دلته دا نون څه شی شو ښکاره شو نو دا بیا اخفا نه بلل کېږي نو دا به اظهار دې کړی وي خو مع الغنه به دې کړی اظهار مع الغنه په نوم باندې موږ کوم قانون لرو نه لرو لہذا دنه احتیاط ورسره پکار ده نو اخفا 15 حروفو کې اخفا کېږي او د اخفا حروف چې دی نو مجموعه همغه بیت کې راجمع شوې ده چې صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالمه دا 15 حروف دي او د بیت د هرې کلمې اولنی حرف د اخفا حرف ده البته یوه خبره یاد ولرئ
اقلاب او اخفا دا په یوه کلمه کې راشي کیږي او که په دوو جدا جدا کلمو کې راشي نو هم کیږي. یوازې ادغام دا په دوو کلمو کې راځي، یعنی مدغم او مدغم فی حرف دواړه په یو کلمه کې نشي جمع کېدلی، چې جمع شو بیا ادغام صورت نه نیسي. نور درې واړه چې دي یو کلمه کې هم کیږي او په دوو کې هم کیږي، خو ادغام به په دوو کلمو کې کیږي، یعنی یو حرف به په یوه کلمه کې وي، مدغم به په یو کې وي او مدغم فیه به په بل کلمه کې وي. او که دواړه په یوه کلمه کې راجمع شول صورتونه پیدا کیږي په قرآن مجید کې، خو بیا ادغام صورت نه نیسي، بیا هلته ادغام بدلیږي په اظهار باندې، او دغه اظهار ته بیا ویلی کېږي اظهار مطلق. لکه صنوان، صنوان ولته وګوره نون نه وروسته واو راغلی، نو واو د ادغام حرف ده که نه ده، خو دلته اوس ادغام صورت نه نیسي. یا دنیا، دنیا کې اوس وګوره نون ساکنه وروسته یا راغلی، لکه من یقولو کې نون ساکنه وروسته یا راغلی، خو هلته من جدا کلمه ده او یقولو جدا کلمه ده، هلته ادغام صورت نیسي. او دنیا کې چې نون ساکنه او یا دواړه په یوه کلمه کې راغلي نو دلته ادغام صورت نه نیسي، دې ته چې وایي بیا اظهار وایي، اظهار مطلق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.